د پاکستان دولتي بانک د تازه شمیرو له مخې د 1415 لمریز کال د وري میاشتې تر پای د پاکستان د مرکزی حکومت ټول پورونه 8540 میلیارډ پاکستاني روپو ته رسیدلي دي. د راپور له مخې د روان مالی کال په لومړنیو 9 میاشتو کې د حکومت پورونه 2614 میلیارډ روپۍ زیات شوي دي. د پاکستان دولتي بانک ویلي حکومت د مالی کال تر وږي میاشتې پورې 1283 میلیارډ روپۍ پورونه بیرته ورکړي، خو له وږي څخه تر وري پورې یې 3919 میلیارډ روپۍ نوي پورونه اخیستي دي. د شمیرو له مخې د حکومت 1% پورونه کورني دي چې ټول ارزښت یې 50516 میلیارډ روپۍ دي. د پاکستان حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې له کورنیو سرچینو څخه 4142 میلیارډ روپۍ پور اخیستی دی. همداراز د وري میاشت تر پایه د حکومت بهرني پورونه 22950 میلیارډ روپۍ وو او حکومت په همدې موده کې خپل بهرني پورونه 222 میلیارډ روپۍ کم کړي دي.